اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، نن غواړم تناسب او د تناسب لومړني درې خاصیتونه در وپېژنم. د تناسب څخه مقصد د دوو یا څو نسبتونو مساویتوب دی. هر کله چې له دوو څخه زیات نسبتونه هم خپل منځ کې مساوي شي، په دا حالت کې بیا تناسب ته مرکب تناسب وایي. بله خبره دا چې په تناسب کې د تل لپاره د طرفینو د ضرب حاصل مساوي وي د واسطینو د ضرب حاصل سره. د طرفینو څخه مقصد د لومړني نسبت صورت او د دوهم نسبت مخرج دی. د واسطینو څخه مقصد د لومړني نسبت مخرج او د دوهم نسبت صورت دی. راځم په مثالونو کې درته ښایم. 1/2 نسبت مساوي دی د 2/4 نسبت سره، نو ځکه دا یو تناسب دی. که چیرې ثبوت کوئ نو د اختصار په طریقې سره یې تاسو کولی شئ. 1/2 2/2 1/2 نسبت مساوي دی د 1/2 نسبت سره، نو 2/4 نسبت هم د 1/2 نسبت سره مساوي دی، نو ځکه ورته یو تناسب وایي. مرکب تناسب لکه 1/2 مساوي 2/4 مساوي 4/8 سره، دا په خپله یو مرکب تناسب شو. یاد ولرئ چې یوه نسبت ته که مساوي عدد په صورت او مخرج کې ورضرب شي، په دا حالت کې د هغې سره مساوي نسبت لاسته راتلی شي. یا برعکس د دې که د یوه نسبت صورت او مخرج په مساوي عدد باندې وویشو، د هغې څخه چې هر نسبت لاسته راځي هغه به بیا هم د دې سره مساوي نسبت وي. ښه، په عموما کې که چیرې دوه نسبتونه دغسې ولیکو، A/B مساوي C/D، نو دغه داسې هم لیکلی شو چې A نسبت B مساوي C نسبت D. دلته دغه دوه عددونه طرفین بلل کېږي او دغه دوه عددونه بیا وسطین بلل کېږي. نو که چیرې سره ضرب کړو طرفین، یعنې A ضرب D، دا به خامخا مساوي دی B ضرب C د وسطینو ضرب حاصل سره. لکه مثال 1/2 مساوي د 2/4 سره، طرفین دغسې ضرب کوو، 1 ضرب 4 مساوي کېږي، وسطین دغسې ضرب کوو چې 2 ضرب 2، 1 ضرب 4 4 مساوي کېږي، 2 ضرب 2 هم 4 سره. ښه، راځم د تناسب لومړنیو دریو خاصیتونو ته. لومړنی خاصیت یې هم دغه بیانوي چې د طرفینو د ضرب حاصل مساوي وي د وسطینو د ضرب حاصل سره. بیا یې هم یو مثال درته ښایم. 1/15 مساوي دي د 2/10 نسبت سره، طرفین 1 ضرب 10 وسطین 15 ضرب 2، 1 ضرب 10 هم 10 کېږي او 15 ضرب 2 هم 10 کېږي. ښه، دوهم خاصیت دغسې دی چې که په یوه تناسب کې د نسبتونو دغسې بدلون رامنځته شي چې د لومړني نسبت مخرج د دوهم نسبت په صورت کې ولیکل شي او د دوهم نسبت صورت د لومړني نسبت په مخرج کې ولیکل شي، بیا هم یو تناسب جوړوي. د دې تناسب د لاسته راوړلو لپاره د دې تناسب په دواړو نسبتونو کې B/C عدد ضرب کوو. دغسې لیکم A/B مساوي کېږي C/D سره، دواړو نسبتونو ته B/C عدد ور ضرب کوو تر څو ثبوت شي B/C 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 B/C. دلته مساوي عددونه په صورت مخرج کې که وي اختصاروي دغسې، نو نوي نسبتونه چې لاسته راځي A/C مساوي کېږي B/D سره.
نو بیا هم یو تناسب دی. مثال 1/3 مساوي کېږي 2/6 سره. اوس که چېرې دغه ځایونه بدل کړو دغسې لیکو چې 1/2 مساوي کېږي 3/6 سره. که اوس یې بیا هم طرف وسط کړو دغسې لیکو چې 1/6 مساوي کېږي 2/3. بیا هم دغسې لیکو چې 6 مساوي دی 2/3 شپږو سره. ښه، دریم خاصیت دغسې دی چې که په دغه تناسب کې د لومړني نسبت صورت د دوهم نسبت د مخرج سره ځای بدل کړي بیا هم یو تناسب لاسته راتلی شي. د دې لپاره د دې تناسب په دواړو نسبتونو کې d پر a عدد یا نسبت ضرب کوو. a پر b مساوي c پر d. دې ته هم d پر a ور ضرب کوو، دې ته هم d پر a ور ضرب کوو. دلته a د a سره اختصار کوو او دلته b د d سره اختصار کوو. نو نوي نسبتونه d پر b او c پر a شول. بیا هم یو تناسب دی. ښه، مثال یې درته ښیم. 2/4 مساوي دي د 4/8 نسبت سره. که دغه ځایونه ورته بدل کړو دغسې به ولیکو چې 8/4 مساوي 4/2 سره. اوس که چیرې دغه بیا هم طرف وسط کړو سره مساوي کېږي 8/2 مساوي 4/4. 8/2 16 مساوي کېږي 4/4 هم 16. نو بیا هم معلومه شوه چې که دغه ځایونه سره بدل کړو د عددونو لپاره بیا هم یو تناسب دی، ځکه چې دلته د طرفینو د ضرب حاصل مساوي شو د وسطینو د ضرب حاصل سره. ګران زده کوونکو، درس یې په همدغه ځای وسوي. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم، د الله په امان.